ستړي مشي ناصر حلیمي هم تاسو کرکټ ساري لخه وخت په افغانستان کې کرکټ مخ پر ودې روان دی د کرکټ مینوال هم له خار تر کلیو پورې بیا مخ په ډیریدو دي راځي کونړ ته ځو د کونړ کرکټ بورډ په بوختیاو د دوی پر راتلونکو پلانونو او د دوی په لاسته راوړنو خبرې کوو د همدې بحث لپاره سره د کونړ کرکټ بورډ ولایتي مسؤل ښاغلی عطاالرحمن صافی صاحب میلمه دی صافی صاحب په سر کې درته ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړي مشئ د کرکلینډ په صفحه مو ملګري ساري ډېره زیاته مننه حلیمي صاحب تاسې ته سلام او د کرکلینډ صفحې ټولو لیدونکو او څارونکو ته سلام هیله ده چې تاسې ټول به ښه یاستئ ډېره مننه صافی صاحب په سر کې به وپوښتم چې د ستاسې یا د کونړ کرکټ بورډ ولایتي اداره اوس په کومو کارونو مصروفه ده کرکټ مو شته او که نه مننه حلیمي صاحب لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي کونړ کرکټ ولایتي اداره زموږ ټولې چارې او مخه د کرکټ سره د سږ په کونړ په کرکټ کې خورا بوخت کال لرو موږ له وړاندې د وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه ولایتي سیالیو کوربتوب په غاړه باندې لره د هغه له کوربتوب وروسته موږ د ګراوند په تیاریو باندې بوخت وو له هغې راوروسته مو د رمضان جام لس ورځې سیالۍ وکړې چې تاسې وکتلې په ټول هېواد کې د هغې بیلګه نه وه او له هغې راوروسته مو د 11 کلنو د کونړ د 11 کلنو کم عمره لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې په پلان کې ده چې په نږدې راتلونکي کې دغه د 11 کلنو د زون په کچه باندې سیالۍ ترسره کړو او همداسې قدم په قدم باندې د پوهنتونونو په کچه د اداراتو په کچه باندې همدارنګه انټر کلب د ولسوالیو جام او داسې نور سیالۍ ترسره کړو مننه صافی صاحب د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم کلبونه یا کلب لیول کرکټ شته او که نه که شته څومره کلبونه در سره ثبت دي د انټر کلب یا ثبت کلبونو سیالۍ هر کال د افغانستان د کورني کرکټ په لارښوونه باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي چې په کونړ کې هم دغه سیالۍ هر کال ترسره کیږي د سږ کال دپاره خو موږ راجسټریشن یا ثبت نام نه دی کړی ولې په تیر کال کې موږ 30 رسمي ثبت کلبونه لرل او دغه سیالۍ په خورا ښه شکل باندې سرته ورسېدې ډېره مننه همدلته به وپوښتم د کونړ کرکټ بورډ ادارې همکاري له کلبونو سره څومره ده مننه کونړ کرکټ ادارې تل هڅه کړې ده چې د کرکټ د لوبډلو سره د کلبونو سره کرکټ پالو سره او همدارنګه هغه ادارات چې د ورزش سره به همکاري کوي ټولو سره موږ ډېرې ښې اړیکې لرو تل مو هڅه کړې ده چې لوبډلې تشویق کړو لوبغاړي تشویق کړو او هغه امکانات چې موږ په لاس کې لرو دوی ته مو ورکړي دي د کلبونو سره د انټر کلب یا سب کلبونو په سیالیو کې زموږ همکاري دا وي چې دوی ته موږ ګراوند په واک کې ورکوو چې دا یوه لویه همکاري ده لویه حمایه ده د دوی لپاره او ترڅنګ یې هغه افیشل سټاف او ګراوند سټاف ټول د دوی په خدمت کې او دغه سیالۍ هر کال په کونړ کې هم ترسره کیږي ډېره مننه همدلته به د اړیکو په اړه یو بله پوښتنه وکړم له کرکټ بورډ سره یا د افغانستان کرکټ بورډ سره ستاسې اړیکې څنګه دي آیا د افغانستان کرکټ بورډ مو حمایه کوي او که نه مننه کونړ کرکټ اداره د نورو ولایتونو په څیر موږ هم د کرکټ بورډ سره ښې اړیکې لرو د ښه اړیکو همدا بیلګه ده چې په کونړ کې کرکټ د پخوا په پرتله باندې ډېر ښه شوی دی ګراوند ته کار شوی دی کیږي لګیا دی او هغه امکانات چې د نورو ولایتونو دپاره وي د کونړ دپاره هم شته ډېره مننه په کرکټ کې هغه امکانات چې خوست کندهار هلمند لغمان ننګرهار ته ورکول کیږي کونړ ته ورکول کیږي او که نه د افغانستان کرکټ بورډ ولایتونه په کټګوریانو باندې ویشلي دي هغه مرکزي ولایتونه چې د ځینو نومونه یې تاسې یاد کړي دي خوست ننګرهار کندوز کابل او همدارنګه کندهار هغه ولایتونه دي چې دا د زونونو د مرکزونو په نومونو باندې یادېږي د هغوی امکانات یو څه زموږ نه زیات وي ولې کونړ به د افغانستان کرکټ بورډ په اډانه کې په بي کټګورۍ کې دی او هغه امکانات چې د بي کټګورۍ دپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د پالیسۍ مطابق ورکول کیږي ټول موږ ته راکول شوي دی او راکول کیږي صافی صاحب کور مو ودان په تیره روژه کې مو رمضان جام سیالۍ ترسره کړې موږ شاهدان یو چې د هیواد دننه او بهر یې ستاینه وشوه راتلونکي کې هم ورته پلان لرئ او که نه مننه حلیمي صاحب رمضان جام داسې یو ټورنمنټ و داسې یو سیالۍ وي لکه څنګه چې تاسې په خپله پوښتنه کې وویله واقعا دا داسې یو سترې سیالۍ وي چې هېڅ تمه نه کېده چې دا به په دومره کچه باندې ښې سیالۍ ترسره شي د ټولو مالي ملاتړ کوونکو کور ودان چې په بېلابېلو برخو کې په دغه
سیالیو په ترسراوي کې زموږ سره ډېره زیاته همکاري وکړه، ترڅنګ د کونړ د ځوانانو، د رسنیو، د میډیا د ملګرو، د تخنیکي سټاف د دې ټولو یادونه ضرور ګڼم چې دغه کامیابه سیالیو کې د دوی مستقیم لاس و. خامخا دومره ښې سیالۍ چې ترسره شي نو پاینده کې هم ورته پلان لرو، په راتلونکو کلونو کې به هڅه کوو چې له دې هم ښې ترسره کړو، له دې هم غوره ترسره کړو او هغه د کرکټ د مینوالو او لوبغاړو هغه مینه پرې ماته کړو. ډیر مننه صافی صاحب. د کونړ آب و هوا د کرکټ لپاره مناسبه او وړ هوا ده. منظم لوبغاړي لري، هغه لوبې چې په هلمند، خوست، کندهار، ننګرهار او نور ولایتونو کې کیږي ولې په کونړ کې نه کیږي؟ پوښتنه دا ده چې د کورني کرکټ راوړلو لپاره مو د کورني کرکټ کونړ ته د راوړلو لپاره مو کومې هڅې کړي او یا د کونړ کرکټ مینوالو لپاره کوم زیری لري چې د کرکټ له صفحې ورته ورسیږي؟ مننه حلیمي صاحب، ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان کرکټ بورډ له پخوا هم کونړ ته دغه ډول رسمي سیالۍ راوړې وې. په 2018 کال کې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ هم په کونړ کې ترسره شوې ولې شاوخوا 7 کلونه وروسته موږ وتوانېدو چې د وزیر محمد اکبر خان 2مه درجه او همدارنګه د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه د سیالیو کوربتوب کونړ په 2023 کال کې په غاړه باندې لره. همدارنګه په 2024 کې موږ د وزیر محمد اکبر خان 2مه درجه ولایتي سیالیو کوربتوب په غاړه لره. له دې وړاندې هم د معیوبینو او معلولینو په کچه باندې د زنونو سیالۍ هم په کونړ کې ترسره شوي دي او لا هم د افغانستان کرکټ بورډ پلان لري چې دلته دغه ډول داخلي سیالۍ ترسره کړي. ولې یو کوچنۍ ستونزه هغه د لوبغالي ده چې هغه د لوبغالي احاطه چې دا هغه د معیار نړیوال معیار ته نه ده برابره. زموږ بونډري اوس اندازه کمه ده. کرکټ بورډ او موږ ټول په دې هڅه کې یو چې دغه د بونډري د پراخوالي لپاره د ځینو اداراتو سره موږ وغږیږو، دغه بونډري پوره شي، هغه نړیوال معیار ته برابره شي. نو د کونړ آب و هوا په هر حال کې کرکټ ته برابره ده، نه په اوړي کې دومره ګرمي وي او نه په ژمي کې دومره ساړه چې دلته دغه ډول سیالۍ ترسره نشي. نو هڅه به کوو ټول په ګډه چې انشاءالله دغه د بونډرۍ ستونزه او دغه د لوبغالي ستونزه حل شي او یو ځل بیا کونړ د غازي امان الله خان لیسټیا سیالیو، احمد شاه ابدالي 4 ورځنیو سیالیو، د میرویس نیکه 3 ورځنیو سیالیو کوربتوب ویاړ په غاړه باندې ولري او دا به لرې نه وي انشاءالله. یو زیری چې تا یادونه کړې ده چې کوم زیری وایي چې د کرکلینډ د صفحې له لارې د مینوالو سره شریک کړي، هغه به دا وي چې د لومړي ځل دپاره به په کونړ کې د غازي میرزمان خان جام سیالۍ ترسره شي او دا به داسې یو ټورنمنټ وي چې د رمضان جام مینه به پرې د خلکو ماته شي. کور ودان د انتخاب پروسې ته به راسو. د انتخاب د پروسې په اړه نوو ځوانانو ته څومره ډاډ ورکولی شئ؟ د لوبغاړو د انتخاب پروسه د پخوا په پرتله باندې خورا شفافه ده. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې تل هڅه کړې ده چې حقدار لوبغاړي ته وسپاري. هغه لوبغاړي چې خواري کوي، کارکردګي کوي، هغه لوبغاړي به لوبډلې ته انتخابیږي او انتخاب شوي دي. په دې کې د هیڅ چا واسطو او همدارنګه زرو زور ته اړتیا نشته. هر لوبغاړی چې ښه کارکردګي کوي د کونړ ولایتي لوبډلې ته به انتخابیږي او انتخاب شوي هم دي. کله چې یو لوبغاړی پرفارمنس وکړي، په کلب لیول وځلیږي، ګریډونه پاس کړي، نو لیسټې الف لوبډله یا فرست کلاس لوبو ته ورشي، ان ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. پوښتنه دا ده چې له کونړه داسې لوبغاړي لرئ چې لیسټې فرست کلاس یا مو ملي لوبډلې ته معرفي کړي وي؟ ډېره زیاته مننه حلیمي صاحب. بالکل د کونړ کرکټ ولایتي لوبډلې نه د فرست کلاس او لیسټې څخه چې موږ ملي لوبډلې ته هم لوبغاړي ورکړي، اتلان مو ورکړي دي. اوس په ملي لوبډله کې عظمت الله عمرزی، بهیر شاه محبوب، همدارنګه بلال سمید هغه لوبغاړي دي چې د کونړ د ولایتي لوبډلې نه دغه سټیج ته رسېدلي دي. ترڅنګ یې سږ کال د وزیر محمد اکبر خان د 2مې درجې څخه لومړۍ درجې ته زموږ 15 لوبغاړي تللي وو او د هغې نه یو لوبغاړی سږ کال زموږ نوی فرست کلاس ته تللی. پروس کال هم زموږ د ولایتي لوبډلې یو لوبغاړی رشاد الدین صافی فرست کلاس ته تللی و. نو بالکل د کونړ کرکټ لوبغاړي په د افغانستان په داخلي کرکټ کې د وزیر محمد اکبر خان 2مه درجه، لومړۍ درجه، همدارنګه د میرویس نیکه 3 ورځنیو او دا د سږ کال د احمد شاه ابدالي په 4 ورځنیو سیالیو کې هم لوبي. دا د ولایتي مسؤل لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې دغه د ولایتي لوبډلې یا دغه د کلبونو لوبغاړي دي په
غټو سیالیو کې ولوبېږي په لوړو د سیالیو. وروستۍ پوښتنې په توګه به وپوښتم صافی صاحب، په افغانستان کې د احمدشاه ابدالي فرست کلاس 8م سیزن لوبې روانې دي. معلومه ده چې دغه لوبې د افغانستان په کرکټ باندې مثبت تاثیرات غورځولی شي. کرکټ بورډ د اداري کارکونکي په توګه باندې په دغه لوبو کې څومره تغییرات راغلي دي، څومره بدلون پکې راغلی د پخوا په پرتله پکې څومره بهتري راغلی ده؟ حلیمي صاحب، د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې دا یو نړیوال ارزښت لري، دا یو خورا غوره سیالۍ دي. که ووایم چې دا نړیوالې سیالۍ دي، مبالغه به مې نه وي کړې. دا داسې یو سیالۍ دي چې په ټوله نړۍ کې ترسره کېږي او په کرکټ کې د دې یو ځانګړی ارزښت دی. د افغانستان کرکټ بورډ تل هڅه کړې ده چې دغه سیالۍ میچ پیسونه لوړ کړي، لوبغاړو ته سهولتونه برابر کړي او په ښه آب و هوا کې ترسره کړي چې اوس هم دغه دی. په ننګرهار کې دغه سیالۍ روانې دي. تاسې د خوالي په اړه باندې پوښتنه کړې ده، نو خوالی د پخوا په پرتله باندې دغه میچ پیسونه تاسې به د مشرانو مرکې د رسنیو سره کتلي، هغوی بار بار دا یادونه کړې ده چې د پخوا په پرتله باندې لوبغاړو ته سهولتونه زیات شوي دي، د دوی میچ پیسونه لوړ شوي دي، په هغه ورځني یا په ډیلي کې د دوی زیاتوالی راغلی دی. ډېر لوبغاړي پکې مصروفه دي، نوي لوبغاړي دغه سیالیو ته معرفي شوي دي. نو کرکټ بورډ تل هڅه کړې ده چې دغه سیالۍ ښې او په خپل وخت باندې ترسره کړي. ډیره مننه صافی صاحب، کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړ او له موږ سره مو مرکه غوره کړه. زیاته مننه حلیمي صاحب چې موږ مو د کرکلینډ صفحې د مرکې دپاره غوره وبللو. کور مو ودان، ډیره زیاته مننه. ډیره مننه لیدونکو، له تاسې هم مننه چې د کرکلینډ صفحې څارئ. د دې لپاره چې زموږ نور ویډیوګانې له هر چا وړاندې تاسو ته در ورسیږي، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک مو وڅارئ. کور مو ودان.